بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل کې موږ او تاسو عملي درس شروع کوو. مایکروسافټ ایکسل کې اول فایل مینو نه سٹارټلو. ګوره ایکسل پروګرام که زه چیرته خلاص کم، دا ایکسل پروګرام دی. دلته موږ او تاسو که فایل ته راشو، اول نیو اوپن دغه اپشنونه دي، زه درته تکراروم. یو موږ او تاسو سره نیو دی، یو سیف شو، بل سیوس شو، او بل موږ او تاسو سره اوپن دی. ګوره نیو خپله څه کار کوي؟ په ورډ کې نیو نوی ډاکومنټ اخیستلو، په ایکسل کې چې دی نوی وربک پې اخیستلی شو. صحیح ده؟ وربک مې پرون ویلي چې ایکسل فایل ته څه ویل کېږي؟ وربک ویل کېږي. لکه په ورډ کې موږ او تاسو سره ډاکومنټ و، صحیح شو؟ یو ډاکومنټ به موږ او تاسو سره پیجونه پکې وکنه، دکې موږ او تاسو سره وربک دی. وربک کې موږ او تاسو سره شیټونه وي. وربک کې څه وي؟ شیټ وي. لکه دا اوس وګوره څه یې لیکلي؟ شیټ 1. دا خپل یو شیټ دی. پرون ویل چې په یو شیټ کې 100 لکه ریکارډ ځایږي. 100 لکه په دې ته مې ټول تشریح کړی، د اول ویډیو واوره. دلته اوس راځو موږ او تاسو د فایل مینو نه سټارټلو. فایل کې اول نیو دی، متوجه شه نو. د نیو په ذریعه موږ او تاسو وربک اخیستلی شو. لکه که سبا څوک پوښتنه وکړي چې ایکسل کې نیو څه کار کوي، د نیو په ذریعه بلینک تش وربک اخیستلی شو. ګوره دا موږ سره بوک 2 شو که نه؟ که دلته فایل ته راشي، ګوره نیو بلینک وربک، دا څه شی شو؟ بوک 3. د نیو خپله شارټکټ مې درته ویلی، کنټرول ان، کنټرول پلس ان د دې شارټکټ دی. بل سیو اپشن دی. مثال په طور ته یو جدول جوړ کړي، دا جدول غواړي سیف کړي. لکه دلته ګوري، دلته رو بارته لږ لږ کار کوم. مثال دلته موږ او تاسو لیکو نیم، دلته لیکو مثال پښتو، دري، انګلیش، صحیح شو، کمپیوټر. ټوټل نمرې څومره شوې؟ لکه اوس ګوره مثال عمران شو، نجیب شو، آصف شو، مجیب شو. دا کسان دي موږ سره. د دې مثال پښتو کې دومره وړي دي، دومره دغسې دا نمرې مې ورته څه کړي؟ کاپي کړي دلته، او دې ټولو ته مې دا څه کړي؟ پیسټ کړي. مثال په طور د دې مجموعه وباسو، نو مساوي سم کا، قوس شروع کا، دا ټول انتخاب کا، قوس بند کا. مجموعه څومره شوې؟ 380. بس دا داسې ډریک کا، ګوره مجموعه څومره راځي؟ صحیح شو. ګوره 40 80 اوس دا ریکارډ، دا جدول تا جوړ کړ. ته غواړې کمپیوټر کې همیش دپاره سیف کې، نو فایل مینو ته راشه، په سیف کلیک کا، موقعیت ورته انتخاب کا، کوم ځای کې ثبته. دا هغه فولډر دی چې دلته غواړې سیف کې. زه ورته یم نه، په خپله خوښه یو بل ځای کې براوز باندې کلیک کا، موقعیت ورته انتخاب کا. مثال په ډیسکټاپ. ښه دلته د فایل ته نوم ورکړه، زه ورته یم چېرې ریزلټ، دا نوم مې ورته ورکړو. بس دلته په سیف باندې کلیک کا. اوس تاسو چې دا کلوز کوي، ګوره زمونږ فایل همیشه دپاره څه شو؟ زمونږ فایل همیشه دپاره شو، دلته سیف شو. اوس ګوره دا فایل چې زه خلاصومه، دا ګوره خلاصومه، هماغه فایل راته څه شو؟ خلاص شو او که نه؟ نو د سیف شارټکټ مې درته ویلی، خپله د سیف شارټکټ چې دی کنټرول پلس اس د سیف شارټکټ دی. بل اوپن دی. اوپن په ذریعه یو بلینک، یو سیف شوی وربک خلاصو. لکه دا ګوره د ایکسل موږ سره وربک دی که نه؟ زه دلته راغلمه، ایکسل پروګرام مې خلاص کو. زه ورته یم ما ته په ډیسکټاپ یو ریزلټ په نوم وربک دی، دا خلاص کا. نو فایل مینو ته راشه، اوپن ته وګوره. وربک خو به دلته که چېرته نه وي، که دلته چېرته وي نو ډایرکټ کلیک که، ګوره څه به شي؟ خلاص به شي. او که چېرته دلته نه وي نو بیا ورته فایل اوپن، موقعیت ورته انتخاب کا، براوز ته راشه، کوم ځای کې پروت دی. مثال زه ورته یم په ډیسکټاپ باندې، د څه په نوم دی؟ ریزلټ. دا انتخاب که، اوپن که، ګوره اوپن شو او که نه؟ د اوپن شارټکټ مې ورته ویلی چې کنټرول پلس او د دې خپله چېرې شارټکټ دی، کنټرول پلس او. بل راځو سیوس ته. د سیو او سیوس فرق مې درته ورډ کې ویلی چې سیف په ذریعه یو فایل یو ځای کې په یو نوم ثبتولی شو، او د سیوس په ذریعه یو فایل په یو ځای کې په څو نومونو ثبتولی شو، په څو ځایونو کې په یو. او بل دا کار دی د سیوس د لارې نه موږ وربک ته، لکه په ورډ کې ډاکومنټ دی که نه ایکسل کې وربک دی، وربک ته پاسورډ ورکولی شو. مثال ګوره اوس دغلته راځمه، دا فایل هم کلوز کومه، دلته یو فولډر جوړومه. مثال دې فولډر ته مې نوم ورکړو ریزلټ. ګوره تیار پکې دا فایل پروت دی که نه؟ د څه په نوم؟ د ریزلټ. مثال دا د کوم کلاس ریزلټ شو؟ دا مثال لکه موږ او تاسو د مکتب دا جدول درته ګوره ښیمه. دلته راځمه، مثال دا جدولونه دي، ګوره
دا وګوره دا یو سیم نمرې په اکسل کې رسیدلی دا همداسې نه دي کړي چې مثال یار یو تم ځان ته جدول یو ځل دته جوړ کړه بیا دته دا هم څه کړي د دې یو جدول کې ریکارډ رسولی دی دې کې دا هم بیا سیوس کړی دی د څه په نوم سیوس کړی مثال صنف هفتم بیا د کې ما ریکارډ ټول پاک کړی بیا هم پکې د بل سیم رسولی بیا هم پې څه کړی دا هم سیف کړی سیوس کړی په بل نومه یعنې زموږ جدول څه دی هغه صحیح سلامت یعنې سم شته دی دلته ګوره دا اوریجنل ګوره دلته موقعیت لري که نه دې کې وګورئ دې کې هېڅ ډیټا نشته دی دا موږ همداسې بلینک پرېښه ځکه دې کې د چا نمرې رسو د هر سیم نمرې نومونه چې ورسو دا فایل څه کړو سیوس کړو یعنې سیوز یې کړو د کوم سیم نمرې دې ورته ولیکو چې دا اتم دا فایل زموږ او تا بیا دا موږ نه سیف کوو سیوس چې شو اوریجنل بیا مو سیف کوو دا بیا ډایرکټ بند کړو بس د کې هېڅ ډیټا بیا څه کېږي نه پاتې کېږي نو سیوس دا وظیفه ده دا خو مرته پوهټ ګوره اوس دغه فایل دی ګوره دا د کوم کلاس مثال په طور کلاس 1 ریزلټ شو ده اوس دلته فکر وکړئ چې دلته مې د کلاس 2 ریزلټ انټر کړو د دویم سیم نمرې نو همدا کلاس 2 باندې سیف کوم سیوس ته راشئ براوز ته راشئ کوم ځای کې سیف کې مثال په ډیسکټاپ باندې فولډر دی دا ریزلټ په نوم په دې کې سیف که څه نوم ورکړئ مثال کلاس 2 ریزلټ انټر مثال په بل نوم سیف کې فایل ته راشئ سیوس مثال دا دریم سیم ریزلټ شو کلاس 3 ریزلټ انټر کا اوس وګوره فایل هماغه یو فایل دی که نه خو صرف هم ورته څه بدل که نومونه ډیټا هم پکې بدلیدی شي منځ کې تاسو خپله بدلولی شئ خو نومونه هم ورته بدل که ډیټا هم بدلیږي د سیوس شارټکټ څه دی F12 د سیوس شارټکټ دی F12 دلته هم دا شارټکټ دی ګوره یو بلټن شارټکټ وي یا ډیفالټ شارټکټ دا ډیفالټ شارټکټ دا معنی چې هر پروګرام کې یو کمانډ ته هماغه شارټکټ وي دې ته ډیفالټ وي لکه اوس نیو د فوټوشاپ کې د نیو شارټکټ څه دی کنټرول ان په پاور پوینټ کې څه دی کنټرول ان په ورډ کې څه دی کنټرول ایکسس کې هم کنټرول ان دی کولوډرا کې هم کنټرول ان دی دې ته ډیفالټ شارټکټ وي صحیح شو نو دا شارټکټ ټول پروګرامونو کې ورته یو رقم ورکړی دی بل اپشن ګوره څنګه اوس پاسورډ ورکوو مثال دغه اوس ریزلټ دا یو وربک دی ته چې دا څوک اوپن کوي پاسورډ ترې وغواړي نو دلته پاسورډ ته راځو اول د سیوس د لار نه پاسورډ ورکوم فایل مینو سیوس براوز ته راځم ګوره دلته یې لیکلي دي رای شي ټولز ته جرنل اپشن ته راشئ دلته یې ګوره لیکلي دي پاسورډ ټو اوپن پاسورډ ټو موډیفای ګوره دې دواړه فرق څه دی پاسورډ ټو اوپن دا معنا چې دا پاسورډ دې ورکو فایل به صرف اوپن کیږي تغییرات به پکې څوک نشي راوستی او بل پاسورډ د تغییرات راوستلو دپاره دی ګوره اوس دا یو پاسورډ مې ورکړو 1 2 3 اوکې بیا هم دا پاسورډ 1 2 3 اوکې فایل مې څه کړو سیف کړو یس اوس ګوره دا فایل زه اوپن کوم صحیح شو پاسورډ مې ورکړو 2 3 فایل څه شو خلاص تغییرات پکې که نه ته غواړې چې دته 2 پاسورډه ورکړې یو د اوپن کولو یو د چینج تغییرات راوستلو لکه یو کس ته ستا زه د اوپن کولو پاسورډ یاد کو د فایل اوپن کولو پاسورډ یې څه کو یاد کو خو د موډیفای د چینجز پاسورډ یې ستا نه دی یاد کړی نو هغه فایل کې هېڅ قسم تغییرات به یې نشي کولی لکه ګورئ اوس دواړه پاسورډ ورکوم فایل مینو سیوس براوز ته راځم ټولز ته راځم جرنل دا یو پاسورډ د څه شي دی اوپن کولو 1 2 دا د موډیفای پاسورډ شو فایل یې څه کو سیو یې کو یس ګوره اوس دلته راځم دا زه اوس اوپن کوم ګوره دا مې کلوز کو دا فایل مې څه کو اوپن مې کو صحیح شو دلته ګوره اول یې څه لیکلي دي پاسورډ دی پروټیکټ پاسورډ دی پروټیکټ دا معنا د اوپن کولو 1 2 3 انټر اوس بل د څه شي شو دا د موډیفای د موډیفای یاد نه دی هغه ستا فایل غواړي چې صرف څه کړي ریډ اونلی کړي ښه ریډ اونلی کو زه ویې لوستلو درته څه ډیټا تغییروي زه دا به ورته ډیلیټ کړم مثال اکثره یې که نه زه دا به ډیلیټ کړم زه دا اوس دا تغییرات چې دا هم دې فایل کې سیف کوي نه به سیف کړي ګوره صحیح لیکلي دي you can save class result because this file is read only دا اوس دا تغییرات چې د کړي دا ستا اوریجنل فایل کې نشي ثبتولی ځکه هلته موډیفای پاسورډ ور نه که نه فایل په کوم شکل کې خلاص کو ریډ اونلی شکل کې ریډ اونلی څه معنا صرف به لوستلی شي او داسې کولی شي په بل نوم یې ثبت کړي
په بل نوم د ثبت کې عرض کې چې ثبتوي خو ستا اوریجنل فایل کې دا تغیرات نشي ثبتولی. ګوره دلته راځم سیوس ته صحیح شو. مثال ته براوز کو بل په بل نوم ثبت کړی دا نوم ورته ورکو. مثال دلته راغو بل نوم ورته انټر کو. ګوره دې کې اوس یو مشکل وګورئ دا ریډ اونلی کې اوپن کړی. ګوره ژبه کوم یو ده انګلیش. دلته اوس موږ تاسو که نمبر هم ورکو ګوره نمبر سمبول لي نوم هم صحیح نه ورکول کېږي. ګوره ټکس ورکوم ټکس الي خو نمبر نه ورکو. دا نوم ورته ورکو مثال نیو سیو وکړو. اوس ته دا بند کړه. دا چې بند کړه به چې زه تغیرات نه وکړه. ګوره ته چې کله خپل اوریجنل خلاص کړې ستا اوریجنل کې به هېڅ تغیرات دی شوي شوي دي نه ځکه هغه په کوم ډول اوپن کړی و ریډ اونلی شکل کې. نو که سبا څوک پوښتنه ورنه وکړي چې دې دواړو فرق څه دی شوی دی پاسورډ ټو موډیفای او پاسورډ ټو اوپن دا فرق دی. که دا ریډ اونلی ریکمنډ ته چک ولګي هغه ته فایل ریډ اونلی شکل کې خلاصیږي. صحیح شو. او always create a backup که always create a backup دا معنا که دا فایل ته کله خلاصوي د به یو بیکاپ الي. بیکاپ څه ته وایي دا مې په وینډوز کې ورته ویلي. بیکاپ وایي کاپي ته ویل کېږي. یعنې ته به دا فایل چې ته کله خلاصوي دنه به یو کاپي جوړېږي. ګټه یې څه ده ګوره دا پاسورډ دفترونه خو دفتر ته چې کله لاړ شي پاسورډ همداسې راځي که نه پاسپورټ ورته وایي که نه. دې کې څه کاري ده کې دا هره ورځ د خلکو ته دا 2000 پاسورډه ورکوي د دې ریکارډ وي. مثال اوس نن اول تاریخ دی صحیح شو اول د 1999 صحیح شو دا پاسورډ دا شو. سبا دا فایل چې دا خلاصوي دا بیکاپ دی اخلي. بیکاپ دا معنا کاپي. که چېرته اوس دا اوریجنل کې خرابوالی راشي شاته خو بیکاپ یې که نه هغه خلاصولی شي هغه کې هر څه ریکارډ موجود وي. نو دا بیکاپ دې دپاره ښه ده چې د کاپي بالي. ګوره سیوس ته راغم براوز ته زه ورته یم چېره د دې فایل چې کله هم زه دا اوپن کوم د ده راته څه کوه یو کاپي جوړوه. پاسورډ نه ورکوم زه یو دا مې ختم کړو اوکې او سیف یس. اوس ګوره دا کوم فایل دی ګوره ډایرکټ د بیکاپ جوړ کړو که نه. ګوره دا اوپن که مثال صحیح شو دا کلوز که. ګوره اوس د دې یو ځل بیکاپ جوړ شوی دی دا به ډیلیټ کړو دا اوپن که کلوز یې که یو منټ دلته راشو. ګوره سیوزه براوزه دلته څه کوو کریټ ا بیکاپ بس یو ځل بیکاپ درته ګوره جوړوي. دا یې ګوره بیکاپ شوی یعنې دا اوریجنل دی دا چی ده بیکاپ شو. دې ته کاپي ویل کېږي. دا وګوره بیکاپ دی دا موږ او تاسو سره دا کاپي داسې ساتل کېږي. ګوره بیکاپ لکه وینډوز کې دا بیکاپ اپشن هم ویلی و که نه چې د ډیټا یو فولډر بیکاپ به دې پرې واخیستو هغه ته به وایرس نه ورتلو اوریجنل به وایرس والو بیکاپ به پروت و. نو همداسې دا بیکاپ هم هماغه کار کوي. بیا راځو بل اپشن ته. مثال فایل ته راځم دلته ګورې بل اپشن موږ او تاسو سره د سیوز نیو مو شو اوپن سیف سیوز مو شو. دا کلوز هم درته ویم ګوره کلوز مې په ورډ کې هم درته ویلی چې کلوز څه کار کوي. کلوز موږ او تاسو سره یو وربک دلته بندوي په ورډ کې ډاکومنټ بندوي په ایکسل کې څه بندوي وربک. دا لکه سبا که څوک پوښتنه وکړي چې کلوز څه کار کوي په ایکسل کې داسې ورته ډاکومنټ غلط راځي څه باندې دا موږ سره وربک. مثال ګوره دا موږ او تاسو سره وربک د څه په نوم دی کلاس 1 ریزلټ دا باندې کلوزه. د دې خپله شارټکټ مې هم درته پرون په ورډ کې ویلی د کلوز شارټکټ چې دی کنټرول ورسره ډبلیو د دې څه شی دی خپله شارټکټ دی. بل اکاونټ ته راځو. ګوره دا اکاونټ مې درته په ورډ کې ویلی دا څلور خواوې رنګ بدلوي. فایل ته رایشه اکاونټ ته رایشه. ګوره اکاونټ کلر څنګه غواړي کلرفل دی که نه رنګه څلور خواو محیط څنګه دی کلرفل. ته ورته چې نه دا مثال په طور ډارک ګرې که ګوره کم رقم شو ډارک ګرې شو. یا مثال په طور ورته چې نه ډارک ګرې مه کوه دلته رایشه وایټ که دا کم رقم شو سپین شو. نو دا څلور خواوې رنګ دی. دغه اپشنونه اوس څه دپاره استعمالېږي دا ګوره پروډکټ انفارمیشن دا موږ او تاسو د افیس انسټال کړی دا کاپي ده دا رجسټر نه دی. که ته چېرته غواړې چې رجسټر واخلې رجسټر نو دلته به د دې هغه ورکې لایسنس نمبر به یې ورکې لکه دا په کال په شکل کې خرڅېږي یو کال لپاره $20 $100 $100 خپله مایکروسافټ څه کوي
خرڅی آنلاین هم اخیستلی شي آنلاین داسې اخیستلی شي نیټ به کمپیوټر سره وصل کړي د ډالري اکاونټ باید بانک کې ولري هغه نمبر به دلته ورکړي ستا د اکاونټ نه څه کوي پیسې کټ کوي او دا درته څه کوي رجسټر کوي اوریجنل کوي د دې او د اوریجنل فرق څه شی دی دا ګوره سبا څوک درنه پوښتنه وکړي چېرې د اوریجنل او د کاپي فرق څه شی دی سپیډ کې صرف فرق دی سپیډ کې نور هېڅ فرق نه لري هېڅ فرق نشته دی ځکه ما اوریجنل هم لیدلی کاپي هم ما چې پوښتنه وکړه فرق څه دی وایي سپیډ کې فرق دی سپیډ دا معنا لکه سرعت تیزی چې دا یو آپشن داسې مثال اپلای کوي هغه د ده نه تیز اپلای کېږي صرف د سپیډ او د اوریجنل او د کاپي څه فرق دی سپیډ کې فرق دی ها انفو ته راځو انفو کې ګوره راځو پروډکټ وربک آپشن ته دا اوس موږ او تاسو سره ګوره د انفو معنا انفارمیشن دا اول پروډکټ وربک آپشن هغه دی دې کې لیکلي مارک از فاینل انکرپټ وذ پاسورډ پروټیکټ کرنٹ شیټ پروټیکټ وربک سټرکچر ریسټریکټ ایکسس او ډیجیټل سیګنیچر مارک از فاینل نه اول شروع کوم ګوره انفو کې چې دی مارک از فاینل مارک څه معنا په نښه کول فاینل څه معنا ختم لکه ته دا یو مثال یو راپور تا جوړ کړو لکه دلته دې ولیکو مثال نیم جاب سیلري بونس ټوټل صحیح شو مثال دې ولیکو عمران خان صحیح ده همداسې دې ولیکو نجیبه مثال مجیب شو آصف شو مثال په توره دا کسان دې ولیکلو دا راپور ته جوړې مثال دا منیجر دی موږ سره دا ډاکټر دی دا ټیچر دی دا مثال په طور ټیچر دی دا سیلمین دی دا کوک دی ښه معاشات مثال څومره دي دلته راځو معاشات ورکو مثال په طور د دې دومره معاش شو د دې دومره دا معاشات شو بونس اضافه کاري ته وایي 100 روپۍ 100 10 40 50 ټوټل یې راوباسه الټ جمع ووه ډایرکټ سم فارموله خپله اپلای کېږي دا داسې ډایرکټ کا ټول باندې اپلای شوه اوس تا راپور تا جوړ کړو کس ته یې لیږي منیجر ته یا رئیسه چې دا ما فاینل کو فاینل دا معنا چې بس تکمیل شوی دی نور پکې څه کار نشته دی نو ته ورته دا د فاینل په شکل کې غواړې ولیږي چې پوه شي چېرې دا فاینل دی فاینل کې دا کار دی چې فایل کې به ایډیټ نه کېږي فاینل کې دا کار دی چې ایډیټ به پکې نه کېږي مثال اوس فایل ته راشي دلته ورته په څه کلیک کړه مارک از فاینل دا مارک پې ولګېدو خو مارک نه بعد ته باید دا سیف کړې چې سیف یې نه کې مارک ایسته کېږي بس ورته هم صحیح ده ښه کوم ځای کې سیف کړه ډیسکټاپ کې مثال ریزلټ په نوم فولډر کې څومره ورته هم چېرې ریپورټ په نوم او په څه کلیک کړه سیف اوس اوکې کړه اوس ګوره که چېرته منیجر یا ډایرکټر یا هر څوک دا ستا فایل خلاصوي دا به ورته په ریډ اونلي شکل کې خلاصېږي دکې هېڅ قسم تغیرات نه کېږي پام هم دی دلته ورته څه لیکلي مارکیټ از فاینل او په یو شو صورت کېږي چې په څه کلیک کړي ایډیټ انیوی مثال هغه پکې غلطي پیدا کړه هغه غواړي ایډیټ پکې وکړي کولی شي دلته آپشن یې ورکړی دی نو دلته به څه وکړي ایډیټ انیوی باندې کلیک کړه مثال یو چاته یې معاش زیات ورکړی د معاش مثال په طور 900 نه دی 700 دی دا غواړي تغییراتو کې ایډیټ انیوی باندې کلیک کړه 100 روپۍ مثال دا پکې تغییرات کوي دلته راشه یو منټ دی کې سلاک شو مثال په طور اپا کې تغییرات کې دا مثال 900 دا 200 دی ګوره تغییرات پکې به کولی شي په هغه صورت چې په څه کلیک کې ایډیټ انیوی اوس هغه هم غواړي چې ورته مارک شکل کې ولیږي نو به هغه هم دې اپشن نه هغه هم کارلی بس اوکې کا ګوره هغه یې مسلیږي ګوره مارک شکل کې ورته لاړو که نه دلته اوس وګورئ صحیح شو بل اپشن ته اوس راځو بل پاسورډ خبره ده هماغه چې څنګه یو ډاکومنټ ته موږ پاسورډ ورکوو وربک ته دلته ګوره سیواز د لار نه ورکوو دې ځینه ګوره دا د سیواز او د دې فرق څه دی د سیواز د لار نه چې پاسورډ ته کله ورکې نو ته مجبوري فایل څه کې د پاسورډ ورکول نه بعد فایل څه کې سیف کې دلته ځکه سیف یې راکړی که خو ته کې به دا خبره نشته پاسورډ ورکه چې کله د فایل سیف کوو سیف یې کړه ګوره فایل مینو انکرپټ وذ پاسورډ 1 2 3 اوکې سیف مې کوم نه که نه
دا وګوره دا د سیوس او د دې پاسورډ دا فرق دی. هر کله د کار وکړه ریشه سیو وکړه پاسورډ به پکې څه شي سیو وشي. ګوره اوس چې دا فایل اوپن کوي څه ورته وایي پاسورډ کې 2 3 انټر کا فایل څه شو خلاص شو. پاسورډ د منځه وړي د سیوس د لارې نه د دې پاسورډ هم د منځه وړی شي او د دې اپشن د لارې نه د سیوس پاسورډ هم د منځه وړی شي. هیڅ مشکل پکې نشته. ګوره دا پاک کا اوکې کا فایل سیف کا کلوز کا څه مشکل پکې شته نه. بل اپشن ته راځو پروټیکټ کرنٹ شیټ څه معنا. دا کرنٹ شیټ مونږ او تاسو دلته دغه اپشنونه به لولو دلته هم شته چې څنګه انسرټ کې یو شیټ را انسرټ کوو نوی وربوک کې څنګه یو شیټ ډیلیټ کوو څنګه یو شیټ ته نوم بدلو. دا دې سټرکچر دی یعنی دا چا خبره ساختمان دی. دا اوس دا ګوره دا مونږ او تاسو تیز نه دا غواړو غیر فعال کو. لکه سبا یو چاته په اکسل کې جدول ډیټابیس جوړ کړي لکه یو کس درته ماته یو د مکتب شکل جدول جوړ کړه دا نمرې پکې رسومه نو ته غواړې چې هغه په دې جدول کې په دې وربوک کې چې کوم ورته ورکه نور شیټونه اضافه نه کړی شي. یعنی ستا دا کوم ترتیب چې تا جوړ کړی هغه په ګوتې ونه کړی شي. یعنی ډیټا د انټر کوي خو داسې دې ونه کړي چې یو شیټ ډیلیټ کړي یو شیټ رانوی کړي دا شیان دې پکې ونه کړي. دا سټرکچر به بیا تاسو ورته څه کوئ غیر فعالوئ. څنګه به غیر فعالوئ دی به شي فایل ته پروټیکټ وربوک ته دلته په څه ته واچکو لګي پروټیکټ کرنٹ شیټ دلته اوس ګوره دا خو راځم دلته دا بل اپشن ته ګوره ریشه پروټیکټ وربوک سټرکچر ګوره دلته یې څه لیکلي سټرکچر دغه ټول سټرکچر دی. ګوره دا غیر فعال نو فایل ته ریشه دلته په څه کلیک کړه پروټیکټ وربوک سټرکچر پاسورډ ورکړه 1 2 3 ګوره دلته یو لغت راغلی چې آپشنل دا معنا پاسورډ اختیاري دی ورکې نه ورکې خو چې ور نه کې ګټه ونه کا ځکه پاسورډ نشته کا نو پاسورډ به ورکې مثال 1 2 3 اوکې 1 2 3 اوکې فایل څه کا سیف کا. اوس ګوره تا چاته دا وربوک ورکو دا خلاص کو وی چې دې شیټ تی کې بل شیټ راولا کار کوي ډیلیټ کم کار کوي رینیم کم کار کوي. دا سټرکچر ورته تاسو کو لاک پټوله سټرکچر بال اغان لا کولای شي چې پاسورډ ستا یاد وي چې پاسورډ یاد نه په یو صورت نشي سکول. پاسورډ یاد کو انټر کو سټرکچر څه کولای شي ایډیټ کو انسرټ اوکې یو شیټ راغو کړه نو دا سټرکچر چې غواړي لاک کړي نو دلته د کوم اپشن نه کار نه د دې اپشن نه پروټیکټ ورکشین کرنٹ شیټ دا موږ تاسو په ریویو ټیپ کې دلته به لولو. دا دې موضوعګان دي لا تاسو دې کې دا ځینې اپشنونه نه دي پیژندلي اټو فټ فلټر پایوټ ټیبل یعنی دا هم دې کې هم دا پروټیکشن دی. مثال په دې وربوک کې چې څو کالم رانولي رو رانولي اټول بندیزونه موږ تاسو د دې نه لګو. مثال تاسو ګوره دلته زه راځم یو مثال باسي درکمه. ګوره دلته لیکلي دي چې سالک لاکسل سالک ان لاکسل دا به زه پرې دی باندې خلا پس ته راځو دلته زه څه ته چک لګوم انسرټ رو چک شته یعنی که دلته زه پاسورډ ورکم 1 2 3 اوکې 1 2 3 اوکې په دې شیټ کې څوک رو نشي راوستلی دیز نه راځي کالم راځي دا موږ د پروټیکشن په ولګو بندیز کنه که دا بندیز ته بیا دلته راشه پاسورډ ورکه ته ورته چې نه کله زه په دې وربوک بندیز ولګوم کالم او رو دې پکې اضافه کېږي نو بیا دلته یو دې اپشن ته څه ته لګې چیک به لګې پاسورډ چې بیا ورکې نو بیا دا اپشن کار کوي. ګوره اوس راشه صرف دا یو اپشن به پکې کار کوي. ګوره نو دا بیا پس ته شي ټوله پاتې هلته ریویو ټیپ کرتم صرف مې څه درکو درته مثال درکو. ریسټریکټ اکسس دا معنا په نیټ دا شیر کې په نیټورک ریسټریکشن به پې لګې څوک د ستا وربوک خلاص کې څوک د پکې تغیرات راولي دا به دې دپاره استعمالیږي. ډیجیټل سیګنیچر امضا ده دا یو ډیجیټل سیګنیچر ده چې خپله مایکروسافټ کمپنۍ کې دلته موږ او تاسو چې کله رجسټر افیس وي ایمیل خپل ثبت کړو دلته ګورئ نو هلته بیا موږ او تاسو یو ساین پرېښودلی چې دا زما ساین دی لکه یو ځای کې د وربوک کې په کار شي ډایرکټ یې راوستی شي هر ځای کې د ستا د امضا په کار شي ډیجیټلي دا امضا به یې ته راوستلی شي نو دلته به هغه موږ او تاسو دا اپشن استعمالو. دا نور شو ورته د خیره بیا سبا